سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې مسی هند ته بلل سوی ویه که څه موده مخکې هم عربستان رونالدو یې رابللی ویه او اوس مهال رونالدو هم په عربستان کې د النصر ټیم سره لوبیږي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې ولې هند او عربستان د فوټبال په لټه کې دي او دوی د دغه فوټبال څخه څه عاید ترلاسه کولی شي او ولې دوی په دې لټه کې دي چې حتی مسی ته یې بلنه ورکړې وه چې تاسو د هند په یو ټیم کې باید لوبې وکړئ، خو مسی فکر نه کوم چې ورسره منلی اوسي. خو دوی کوشش همدغه دی چې هند هم کرار یو داسې ټیم ځان ته جوړ کړي چې هلته د کرکټ په اندازه باندې د مسابقې جوړې سي، لکه د IPL په اندازه باندې مسابقې جوړې سي او د دوی اقتصادي وده هم یو څه بهتره کړي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې عربستان او هند ولې د فوټبال په لټه کې دی او د فوټبال عاید څه دی او د فوټبال تجارت څه دی او فوټبال مارکیټ کې څومره پیسې تاوباله کېږي هر کال. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرېږو. که تاسو په ګوګل کې سرچ کوئ چې د فوټبال کلنی تجارت څومره دی، هغه تاسو ته وایي چې 80 میلیارده ډالره دی. یعنې 80 میلیارده ډالره د فوټبال تجارت دی. د فوټبال تجارت چې دی په نړۍ کې یو تر ټولو قوي لوی تجارت چې په سپورټي برخه کې کېږي هغه په فوټبال کې دی. بیا تر هغه وروسته په امریکا کې هغه باسکټبال چې دی هغه هم ډېر عاید لري. بیا په استرالیا کې د دوی کوم هغه د زور فوټبال چې دی هغه رکبي چې ورته وایي هغه هم ډېر عاید لري. خو د هغه وروسته چې راسو د سطح کرکټ هم چې دی اوس هغه د 15 میلیارده ډالره کلنی تجارت لري. دا ځکه لري چې دا کوم لوبې چې دي نندارچیان ډېر راغواړي او ډېر نندارچیان راځي پکې کې کښلي. اول کې راسو که فوټبال ته فوټبال اسټاډیومونه که تاسو لیدلي اوسي په هغه باندې تر 20,000 نفره 50,000 نفره تر 90,000 نفره داسې اسټاډیومونه هم شته چې 90,000 نفره پکې کې ځایږي. نو که تاسو 90,000 راوړئ د یو ساده لوبې دپاره کښېنوئ او د هر کس څخه د حقل 1000 هندي روپۍ که تاسو واخلئ نو تاسو فکر وکړئ چې دا څو میلیونه هندي روپۍ په دا یو لوبې کې تاسو ته ګټه ورسېدل. همدا اوس که IPL ته راسو، IPL کې هم همدغسې دی. کرکټ هم چې دی هغه هم لوی ګراوند حق غواړي او د ګراوند په شاوخوا باندې چې دی ډېر خلک کښېناستي، تماشاچیان ډېر کښېنستلی سي او ډېر خلک هم خپل پیسې ورکړي او ډېر ټکټونه خرڅېږي. دا هم دی. او بل که راسو د استرالیا فوټبال ټیم چې فوټبال لوبې چې دی هغه رکبي په نامه باندې د زور فوټبال دی، دا هم لکه همدغه کرکټ په اندازه باندې دا بیخي تر فوټبال او تر کرکټ د دې اسټاډیوم غټ دی او ډېر خلک هم د فوټبال او دغه لوبې ته راځي او لوړترین عایدات چې دی په استرالیا کې همدغه لوبې لري. اوس هند په څه شي په لټه کې دی؟ هند او عربستان په دې لټه کې دی چې اولا کې دغه ټیمونه راوړي، مثلا رونالدو دی، مسی دی او د نیمار دی او څو نور مشهوره فوټبالستان چې دي، دوی په یو ډول غواړي چې دوی هند ته راوبلي او د هند په هند کې یو ټیمونه جوړ کړي او دا کوم د IPL په ډول باندې چې کوم د فوټبال د کرکټ لیګ دی په همدغه ډول باندې یو ټورنمنټ په فوټبال کې هم شروع کړي او د فوټبال د ټورنمنټ سره دوی غواړي چې کرار انډیان ته د فوټبال ذهنیت هم ورکړي او فوټبال جذابیت هم ورکړي تر څو خلک اسټاډیومونو ته راسي او په اسټاډیومو کې د لوبې وګوري او د دې څخه هم پیسې پیدا کړي. د دې پیسې د دې تجارت ګټه څه ده؟ اولا کې خو زه تاسو ته وایم چې د اسټاډیومونو څخه ډېر پیسې پیدا کېږي چې هغه په لوړه پیمانه باندې د اسټاډیومونو پیسې دي. په دویمه پیمانه باندې د دوی اعلانات دي چې دغه اسټاډیوم کې چې کوم اعلانات جوړېږي د دې څخه عاید پیدا کوي. بل عایدات چې دی هغه دا دی چې دغه فوټبال د نشراتو حقوق خرڅېږي. بل عاید چې دی هغه د تلویزیونونو کې چې کوم اعلانات خپرېږي پر هغه باندې دولت مالیه حاجي. بله ګټه چې ده په دې ځایو کې مثلا د خلکو راتګ سره رستورانتونه جوړېږي، د رستورانتونو څخه ډېر عاید ترلاسه کوي. یعنې یو هېواد کې که یو ساده لیګ هم فعاله سي، لکه کرکټ اوسي، فوټبال واوسي، لکه په افغانستان کې ټولو تلویزیون یو داسې یې اچولی وی د افغانستان غوره لیګ په نامه باندې هغه
هغه غوره لیک وګوره ډېر کم هم چلیده مګر بیا هم په سټډیوم کې نفر نه و ځای نه و چې خلک ډېر ټکټونه خرڅېدل ډېر ښه تجارت او ډېر ښه راکړه ورکړه پکښې کېدله که دغه ډول سټډیومونه موږ په افغانستان کې فعاله کړو همدغه ډول که دا څه موږ ولرو خو له بده مرغه په افغانستان کې چې کوم نشرات و هغه یې وستلو لمر کول نور هېوادونو ته نه نشر کېدل خو ځکه چې زموږ لیګونه وړا ضعیفه وه نو که دا ډول مثلا په عربستان کې یا هند کې دوی به په دې ډول باندې د خپل د فوټبالونو نشرات په نړیواله کچه باندې خرڅي او کمپنیانې اعلانات ډېر کوي او ورې په سټډیوم کې خلک ډېر راځي او هغه سټډیومونه په نړیوال ستندرد دي او د هغې سټډیومو کې حدوداً 40,000 نفره پکې ځایږي او دا 40,000 نفره هر یو څخه چې 1500 روپۍ واخلي 1000 افغانۍ واخلي داسې چوکیانې هم شته چې 1,00,000 روپۍ قیمت لري د پاکستان په هند په آی پی ایل کې نو دا ډول کړنې چې دي اوس هند چې دی په همدغه لټه کې دی چې حد اقل وسې کړی د کوم عاید چې د آی پی ایل څخه لري په همدغه اندازه عاید هم د فوټبال څخه هم ولري د فوټبال په ټورنمنټو کې هم دوی کرار پانګونې کوي اوس عربستان دغه پانګونې ته شروع ورکړې ده د رونالدو د راتګ سره النصر دومره پرمختګ وکړي چې اوس وګورئ النصر د انستاګرام پاڼه چې پخوا حدوداً 12,000 فالوورز یې درلودله اوس فکر کوم 28 میلیونه فالوورز لري د النصر ټیم یعنی د النصر ټیم یو نړیوال شهرت پیدا کړو او په دغه تیر کال کې النصر فقط او فقط د نړۍ په هر ګوټ کې د خپل ټي شرټونه چې دوی خرڅ کړي وه دوی فکر کوم 2 میلیونه ډالر ترلاسه کړي وه نو دا یو لوی مارکیټ یې د عربستان دپاره جوړ کړی عربستان په دغه لټ کې دی چې ترڅو دا د نشراتو حقوق خلکو ته ورکړي او د دې نشرات لکه څنګه چې د اسپانیا لالیګا دی او د انګلستان چمپیونشپ دی او د جرمني بوندسلیګا لیګونه دي په دغه ډول لیګونه شهرت ورته ورکړي او د خپل د نشراتو حق چې دی نور هیوادونو باندې خرڅ کړي او د دې څخه هم ډېرې پیسې پیدا کړي او دا چې کله هم یو نړیوال شهرت پیدا کوي بیا ډېر نړیوالې کمپنیانې هم خپل اعلانات راوړي په همدې تلویزیونونو کې او همدې سټډیومو کې او همدې او د نړۍ د ډېرو سیمو څخه به هم خلک راسي او د دې لوبو نندارې ته به راسي نو دا یو لوی تجارت دی او په نړۍ کې لوی عایداتي منبع ده فوټبال دغه خاطر باندې هند او عربستان هم په همدغه لټه کې دی هیله مند یم چې په افغانستان کې هم د کرکټ او فوټبال او همداسې نور لیګونه جوړ شي ترڅو زموږ په اقتصاد کې هم یو حرکت پیدا شي دا و د نن ویډیو هیله مند چې سم ترلاسه کړو تر بیا هم په لاس سپارم ښه چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه